راځو د نن ورځې د دوستانو هغې کنجکاوۍ ته چې دی وایي چې د پاکستان د اقتصادي وضع چې موږ وایو خرابه ده، نو دا څنګه وڅېړو چې په دې پوه شو چې څنګه ده. یعنې زه به د دې تاسو ته دا ووایم چې عواید یې څومره دي، مصرف یې څومره دی، او آیا دوی د دغې حالت نه بیرته د وتو جوګه دي که نه دي، په دې باندې خبرې کوو. ډیلی پاکستان رپورټ کړی دی په 8 د اګست 2015 کې. دا په نشر شوی مضمون دی د دوی. د دې په اساس باندې دی وایي چې په 2023 کې د پاکستان د عوایدو خساره، یعنی هغه ډیفیسټ چې ورته وایي، فاصله د کسري د بودیجې چې عاید څومره دی، مصرف څومره دی، د هغې تفاوت چې ښودلی دی د جی ډي پي په اساس باندې 15.4% و، چې د دې په رڼا کې دی وایي چې 9,946 میلیارده، یعنی 9 ټریلیونه، 1 ټریلیون 1000 میلیارد دی، 1 میلیارد 1000 میلیونه یي، چې په دې باندې دوستان که څوک نه پوهېږي دا ورته واضح کړو. 1 میلیارد یعنی 1 بلیون چې دی 1000 میلیونه دی، او بیا 1000 بلیونه چې دی 1 ټریلیون دی. نو کله چې موږ وایو چې 9 ټریلیونه یعنی 9000 میلیارده، بیا 9000 میلیارده که بیا ووایو چې 100,000 میلیونه کېږي، بیا نو هغه بیا یو ټکی پکې بل اضافه کوي، یعنی 90,000 میلیارده دغه راځي، میلیونه راځي. نو په دې اساس باندې د دوی د ریونیو د مالیې د ټولولو ټارګټ 9,946 میلیارده دوی لاسته راوړي دي. د دوی مصرف په د 14 ټریلیونو نه زیات دی. نو خساره د دوی 9,090 میلیارده دی خساره وه په 2023 فسکل ییر کې. اوس راځو دې ته چې څه کال 2023 دا دغه دی. اوس به 2015 بیا 2016 چې کله جون راشي بیا به دی دا کوي، خو فلحال ویو په 2023 کې. د 2023 کې د دی توقع دا وه چې دی به 12,970 میلیارده 12,970 میلیارده، یعنی څه کم 14 ټریلیونه روپۍ باید دی مالیه د خلکو نه راټوله کړي. دا یې دی هدف و. دی تېنه راټولې کړلې 11,244 بلیونه دی راټولې کړلې. نو دی هغه کوم هدف چې ځان ته ټاکلی و، د هغې نه دوی 1,216 میلیارده وروسته پاتې شول. سره دی چې دغه ټارګټ هم چې دی تعین کړی دی، د دی هغه ډیفیسټ چې دی کسر دی، کسر چې شته وایي، کسر دی ته وایي چې ستا معاش څومره دی 3,000 دی، ستا د کور مصرف څومره دی 15,000 دی، ستا د میاشتې کور کسر څومره دی 2,000 دی، یعنی ته ستا عاید 3,000 دی، ستا مصرف 15,000 دی، 2,000 تشه کې قرض کوي، ته قرض کوي چې خپل ژوند مخکې ویسي. دې ته کسر د اقتصادي وایي، یعنی دا تاوان دی په تا باندې، دا به یو ورځ بیرته ورکوي. د پاکستان سره د دې چې دی مصرف دی د کال 11,040 میلیارده 11 ټریلیونه دی، 11 ټریلیونه دی د دولت او دغې دا مصرف دی. او دی ځان ته ټارګټ د پیسو را جمع کولو څومره تعین کړی دی 12,000، او لاسته یې راوړي څومره دي 11,000. بنان دا شی چې دی د دوی مصرف دی 12 روپۍ او دی عاید دی 11 روپۍ، 6 روپۍ دلته تفاوت دی. په دې اساس باندې دغه تفاوت چې دوی کې راغلی دی د کې زه اوس راځم دې ته چې د 11,000 میلیارده چې 11 ټریلیونه شي دا دوی لګوي په څه باندې. کله چې 2023 کې دی 9,946 میلیارده ټولولي، دی ورکوه د دنیا ته، IMF ته، ورلډ بانک ته، امریکا ته، چینایانو ته، د قرضې دپاره دی چې هغه سود ورکوي 8,840 میلیارده 8,840 میلیارده چې 9 ټریلیونه شي. دا دوی د خپل د قرض انټرست ورکوي، سود یې ورکوي، سود قرض خو نشي خلاصولی، سود یې ورکوي. نو تاسو فکر وکړئ چې په 11,000 کې 9 ټریلیونه خو دلته روغې دلته لاړلې. دویم غټ بوج چې په دولت باندې دی د پاکستان، هغه د خپل ملیټري ده چې په دی بوج دی.
2193 میلیارده 2193 میلیارده یعنی 2 تریلیون نه زیات دا د دوی بجټ دی چې دی اردو ته ورکوي چې دا اردو دی وساتي. دا بیا همدا پیسې نه دي په ټول د کال کې په حدود 600 میلیارده نور هم دی په دې او په هغې په دې جنګونو په بانه چې پنجاب کې عملیات کوي، په سند کې کوي، په خیبر پښتونخوا کې د هر اپریشن علیحده فند اخلي. نو دا خبره دی 3 تریلیونو ته ځي. د ډیولپمنٹ پروجیکټس یعنی د ترقیاتي پروګرامونو لپاره د دوی 1.49 میلیارده یعنی 1 تریلیون دلته دي. سبسایډریز هغه دي چې فرضاً د بورې والا چې بوره تولیدوي هغه قیمت چې مارکیټ ورته وي هغه نه پوره کوي، یا برق چې دی برق دی تولیدوي مګم په هغه مقدار چې برق تولیدوي هغه پیسه دوی نه کوي، هغه اضافي مصرف چې راځي سبسایډري دوی ورکوي. سبسایډري دوی چاته ورکوي؟ هغه شخصي کمپنیګانو ته چې فرضاً د کراچۍ کې والا دغه الکتریک چې دی هغه اوس یو شخصي ده، د فکر کوم د منشا سرمایدار ده، نو هغه داسې قرارداد دوی سره کړی دی چې فرضاً زه تاته دوغمره زره میګاواټه تولیدومه، دا چې تی لګولی شي که نشي لګولی فی میګاواټ تا باندې زه فرضاً مثال په طور وایم، اګزاکټ قیمت راته نه دی معلوم، په طور د مثال 15 باندې در کوم. نو حکومت فرضاً لګوي 15 روپو برق، خدای به ورکوي 15 روپۍ. نو دا خو لوی سرمایه‌داران دي، بیا د دې ټولو سرکار هم د سر و کار چې دی د جنرالانو سره او د وزیرانو صدراعظمانو دی سره دی او د دې جیبونه هم ګرم ساتي. نو دغه پیسه سبسایډري چې ده 1290 یعنی 1 تریلیون و 300 میلیارده دا سبسایډري ورکول کیږي. دا خو ډیره پیسه ده. نو دا د خپل منځ کې سره سازش کې چې د سبسایډري په نوم یې ورکوي، هغې ته وایي چې دا خو مفتې پیسې تاسو در کوم، ښکاره خبر ده چې په جب کې اچي، خو زما برخه هم راکه برخه ترې نه اخلي. د تقاعدي د پیسو مسله کې 910 میلیارده د دې د تقاعدي پیسې دي. برای خدا په دنیا کې ماته داسې ملک وښیي چې د تقاعدي پیسې دومره شي. او تاسو پوهېږئ دا ولې دا دومره دي؟ لپاره دی چې جنرالان چې متقاعدین دي چې هغه مړم دي اولادونه او ښځې اخلي، او هوایي او زمیني او بحري دي، او قاضیان چې دي څومره قاضیان دي پاکستان کې قاضیان چې متقاعد کیږي زیاترینه جګه پیسه په لکونو په 10 لکو په 40 لکو د تقاعدي اخلي. ځکه خو نه هڅو ځکه چې عامو خلکو ته دا تقاعدي نشته دی، عامو خلکو ته دا تقاعدي نشته دی. نو په دې اساس باندې 910 میلیارده ډیر زیاته پیسه ده دا تقاعدي کې ورکوي. او آخري مصرف د دوی چې دی د لوکل ګورنمنټس د چلولو لپاره اپریشن لپاره 891 میلیارده دلته لګي. نو په دې رقم سره د دوی مصرف 11 تریلیونه دی او عواید 11 تریلیونه دی، او هر کال او هر ورځ چې تیریږي هغه مصرف زیاتیږي، دې غړ عواید کمیږي. او دا څه شی دی؟ دا هماغه د اقتصاد پوهانو په نظر باندې وایي کله چې خساره یا کسر د اقتصادي د دولت د عوایدو په مقابل کې کم وسی او کسر زیات وسی، نو هغه نظام بیرته نشي روغېدلی او نه په خپو ودرېدی نشي، د بقا ممکنه نه ده. دا د نوټ صفرونه نه دي چې تی کم کې چې 1000 نوټ واخلي 3 صفره تی کم کې په لسې بدل کې وایي پس له دې زما زرګون نشته دی، زما د زرګون چې دی دا له زرګون دی. دا هغه قصه نه ده او دا په هغې رقم سره ممکن هم نه ده. هیله ده چې دا برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. په دویمه برنامه کې هم یو مهمه مسله هغه هم د پاکستان د اقتصاد متعلق ده، چون هغه هم پوښتنه رانه شوې ده او ډیره مهمه موضوع ده. د ریکویډک د میلیاردونو ډالرو قضیه ده. که دوستان هغه کې علاقه لري چې هغې کې پاکستان کې پلان څه دی، څه ډرامه ورته جوړه ده، هغه باندې بحث کومه. نو نن په دې دواړو برنامو کې په اوله برنامه کې د پاکستان اقتصادي وضع باندې مې بحث وکړ، په دویمه برنامه کې هلته په بلوچستان کې د اقتصادي موضوع باندې هم بحث لرم. تاسو کولی شئ دویمه برنامه چې د دوستانو پوښتنو ته ځواب ورکوم، په ضمن کې هغه موضوع تشریح کوم، هغه هلته تاسو وګورئ. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.